بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تېره ورځ موږ وورد پروګرام تقریبا تر هم مې نو رسولی و، هم مې نوم تقریبا تر اخره پورې رسولی، فقط راځو چې کې پاته ول کلیپ بورډ کې پاته و. نو راځو وورد پروګرام را خلاصولو. وورد پروګرام څخه وروسته هم مې نو ته ځو. په هم مې نو کې فقط موږ دلته کلیپ بورډ پاته و. کلیپ بورډ وروسته به انشاءالله فایل مې نو ته ځو. اوس راځم لیکم مصور آر ان ډي قوس شروع قوس بند دومره معلومات مې ولیکل. اوس که چېرته مثال غواړئ چې دا کټ و کاپي پیسټ کړئ نو بیا به راځئ له کټ کاپي پیسټ څخه به استفاده کوو. دا موږ په وورد اجازه ده په وورد ورپاټ پروګرام کې هم موږ دا کار کړی و. صحیح سو. اوس راځو مثال دغه خط ما لیکلی، دا خط مې چې ولیکو. اوس که غواړئ چې مثال دې ته ډیزاین ورکړئ، څنګه ډیزاین ورته دا راځه څه رقم که رنګ یې سور که، یو څه مثال سایز یې غټ که 12 که او دا هم بولډ که. اوس دغه لیکنه چې تا اوله سر کې کړې ده مثال مقدمه ده. صحیح سو. اوس دغه یو څوک درته ووایي دا تاسو دلته لیکلې دا دلته نه ده صحیح، دا باید چیرې وایي، دا باید لاندې وایي. نو بیا به راځي داسې نه چې دا به ټوله ړنګوي، له سره به دلته لیکې، له کټ کاپي پیسټ څخه به استفاده کوي. اوس راځو ګورئ دا مې انتخاب کړل. له وروسته کټ څه معنی انتقال که. صحیح سو. کټ باندې کلیک وکړه. اوس دا څه سو ختم سو. لاندې کلیک وکړه. اوس فقط په پیسټ باندې کلیک وکړه. اوس ګوره له پورته جای لاندې انتقال کړل که انتقال نه کړو. صحیح سو. دا بیرته کنټرول زاید که، بیرته خپل حالت ته بوځه. صحیح سو. کنټرول زاید بیرته خپل حالت ته وځه. خو بیا یو څوک درته وایي دا کومه لیکنه ستا په سر کې کړې ده، ډیزاین کړې ده هم ده، دا لاندې هم باید راسي، پورته هم صحیح ده. نو بیا دا ټول انتخاب که کافي له کافي څخه وروسته دلته سره کم کمه پیسټ که. خو د دې شرکټونه چې د کنټرول اکس شرکټ چې د کټ شرکټ چې ده او د پیسټ شرکټ چې ده او د کافي آفرین ماشاءالله. د هغو وروسته دلته یو آپشن لرو د فارمټ پوینټر په نامه. دا څه کار کوي؟ اوس دې لیکنې ته مثال حبیب راځي، دې لیکنې ته مثال یو دا فونټ ورکړی راځي، مثال فونټ هم ورته ښکوي چینجوي. مثال زه راځم دلته راځم ورته دا فونټ د ټایم نیو رومان ورته چینجوم، اجازه ده. اوس دغه فونټ مثال حبیب دې لیکنې ته ورکړی، رنګ یې مثال ورته تبدیل کړی، سایز یې غټ کړی. خو محبوب راغلی مثال وایي دغه فونټ چې دی نه پوهېږي چې اوس دا کوم فونټ استفاده کړی، کوم رنګ استفاده کړی او د دې سایز څو ده. صحیح سو. یعنې دی غواړي چې د نورې لیکنې ته هم دغه شکل سره فارمټ ورکړي. نو بیا به څنګه کوئ؟ فقط کلیک یې وکړئ یا انتخاب که، هېڅ مشکل نشته. خو زه راځم فقط کلیک کوم، د هغو وروسته فارمټ پوینټر راخلم. په دې باندې چې کلیک وکړو اوس دغه کرسر به څه شکل ته واوړي؟ بورس ته. په دا نورې فقط داسې کلیک ونیسه، داسې کته پر راکش که، اوس به ټول هغو فارمټ ته وړی کړي ونړه. صحیح سو. راځم په دې کې فقط یو ته ډیزاین ورکوم. راځم دغه یو لغت ته مې دا ډیزاین ورکړو. اوس غواړئ چې د دغو لغت ډیزاین په ټوله لیکنه اپلای کړي، نو فارمټ پوینټر راواخله، داسې په کته پر راکش که. ګوره دغسې. صحیح سو. سر هم خلاص انشاءالله. راځم دا بیرته کنټرول زیډ کوم، بیرته خپل حالت ته راولم او دا بیا کاپي کوم. یو ګوره کاپي مې کړل. وروسته دلته یو پیسټ لرو. پیسټ څه رقم کوي؟ اضافه کوي. په کوم شکل سره چې ما لیکلی په هغو شکل سره ته پیسټ کوي. خو یو دلته پیسټ سپیشل لرو. دغه څلور شیان دلته په آیکني شکل سره راغلي، خو دلته په لیکلې بڼه په پیسټ سپیشل کې راغلي. پیسټ سپیشل باندې کلیک وکړه. د هغو وروسته څه درته وایي؟ اول ور ډاکومنټ کې راته واچوه دا لیکنه. اول زه په پیسټ لینک باندې کار کوم چې وروسته شاید دا کار ونه کړي. صحیح سو. دا مې ورته فعاله کړو. د هغو وروسته وکي کړه. کله چې وکي کړو اوس دغه لیکنه او دا لیکنه چې ده ارتباط لري، لینک لري. څنګه ارتباط لري؟ اوس له ډاکومنټ څخه وروسته زه دلته ورته ولیکم چې مثال افغانستان مې ولیکو. اوس دلته راځه اتوماتیک ګوره لیکل کېږي که نه لیکل کېږي؟ نه لیکل کېږي. دلته ډبل کلیک وکړه یو ځای چې دلته دا ریفریش شي. صحیح سو. اوس ګوره ښه په بخښنې سره دا ماته چې انتخاب کړي دا کنټرول زیډ کومه، دا هم کنټرول زیډ کومه. ګورئ کله چې زه سپیشل ته راغلم ما دلته ډاکومنټ ورته انتخاب کړی و. صحیح سو. اوس ګورئ دې کار ونه کړو نو دا باید د سره کافي کم کافي او لاندې کلیک وکړه. کلیک څخه وروسته سپیشل ته ولاړ شه. سپیشل ته سره دا کار کوي. فیس لینک باندې کلیک وکړه. وروسته اوکې که. کله چې اوکې که اوس دغه او دغسې دا لینک دی. څنګه لینک؟ راځئ مثال دلته لیکنه ورته وکړه چې مثال افغانستان ولیکه. له هغو وروسته کله چې افغانستان ولیکو اوس دا باید دلته راسي. بعضې کمپیوټرانو کې چې ډېر کوي اتوماتیک راځي، خو دلته ګوره دلته ډبل کلیک وکړه. کله چې ډبل کلیک وکړو نو دا باید دلته راسي، دا باید رفریش شي، اتوماتیک باید دلته راسي. ښه خیر.
خیر نه پیږم سوال نه راځي خو کار تاسو خپله کمپیوټر کې وکړئ ګوره پیسټ هغه اتوماتیک دلته چې کوم تغیرات راولي هغه هم دلته اتوماتیک درته راولي صحیح شو بل په دغو ځای کې ور ډاکومنټ لرو ور ډاکومنټ څه کار کوي اوس ګوره دا راځمه دا انتخابومه اوس راځم له دې نه مې کاپي اخلم اوس دا مې ټول انتخاب کړو کاپي باندې کلیک وکړئ له هغه وروسته دلته لاندې کلیک وکړئ اوس په کوم شکل سره غواړئ چې دلته پیسټ کې اول چې دا ور ډاکومنټ کې په ډاکومنټ کې اوس څه کار کوي اوس ګوره کلیک وکړم یو ډاکومنټ څه کنه څه په دې کې تغیرات نه راځي که غواړئ تغیرات راولئ ډبل کلیک به کوئ یو بل ورډ پروګرام را خلاصېږي په دې کې به تغیرات راولئ چې تغیرات یې که راوستل نو بیا کولی شئ مثال هلته تغیرات کې راشي صحیح شو اوس دا بیرته راځم ډیلیټ بټن پریس کړم دا به ډیلیټ شي بل سپیشل ته کله چې راغلی دلته فارمټډ کوم فارمټ چې تا ته ورکړی په دغه فارمټ سره یې راغلی نو بیا کولی شي تغیرات کې راولي لیکنه کوم شی کې اضافه کوي ډیلیټوي ټول کولی شي صحیح شو او که چېرته مثال دلته ان فارمټډ ورته انتخاب کړي نو بیا به څه رقم کې ساده شکل کې اوس ګوره دلته موږ فارمټ ورکړی و که نه ورکړی خو دلته څه رقم شو ساده شکل سره راغلی دا هم کنټرول زیډ کومه بیرته به فی سپیشل ته راسي فی سپیشل ته څه راغلی نو دلته ورته چې د پکچر عکس په شکل کې راته واچوه اوس دغه عکس کې هېڅ تغیرات نه راځي که تغیرات راولي په دغو شکل غټ که داسې کوچنی که صحیح شو او که ډیلیټ بس یې یو وروسته بیا په سپیشل ته راځو فارمټ ګوره دا ایچ ټي ایم ایل فارمټ هم په کوم شکل کې داسې لیکلی په هغو شکل کې درته رالی په تغیرات کې راوستلی شي او اخر هم بیا ان فارمټډ ده که غواړئ چې مثال ان فارمټډ شي نو بیا ان فارمټډ ورته انتخابولی شئ اوس ګوره په ساده شکل کې درته واچوه دلته ډیزاینډار ده او لاندې ساده شکل ده مشکل خو نشته تر دې له هغو وروسته بیا فایل مینو لرو په فایل مینو کې اول چې دا ګوره اوله چې موږ ورډ پروګرام معرفي کوو نو دغه اول چې دا هم مې درته معرفي کړی و چې بلانک نوې صفحه اخلي یا مثال کومې صفحې چې تاسو له انټرنټ څخه راخیستې دي هغو لیست دلته راځي یا هم مثال تیارې جوړې شوې صفحې دي که نه غواړئ مور ټیمپل باندې کلیک وکړئ نور راځي او دلته د هغو فایلو لیست ښیي چې کوم کې تا کار کړی او دلته که غواړئ چې ټول وښیي مور ډاکومنټ باندې کلیک وکړه ټول درته ښیي صحیح شو نیو ته ولاړ شه نیو ته هم په دغو شکل سره یو نوې صفحه واخله که چېرته تاسو انټرنټ درلود نو اوس انټرنټ نشته دا صفحه مې درته راخیستې دا سرټیفیکیټ صحیح شو اوس انټرنټ تللی نو دلته تاسو ورته سرچ کولی هم شئ د هغو وروسته اوپن که غواړئ چې یو کوم پروګرام دی مثال په هغه کې ښکړی دی مثال یو کوم سرټیفیکیټ یا هم مثال ډاکومنټ یې جوړ کړی غواړئ چې هغه راخلاص کړي نو بیا په هغو کلیک کوئ زه مثال دا راخلاصوم اوس په هغو کې چې کوم شیان ما لیکلي هغه ټول راخلاصي خو دا تاسو چې نه وکړئ صحیح شو له هغو وروسته بیا انفو لرو انفو چې دا بیا د دغو کتاب په اړه معلومات مثال څنګه زه دلته ورته لیکم مساوي آر ان ډي قوس شروع قوس مې بند کو یا هم مثال د قوس شروع قوس بند کې مثال دومره معلومات ما پکار دی اوس راځو دا تقریبا تر 1400 صفحو دومره معلومات درکوي 9500 نه 50 لغات سول صحیح شو دا لغات څه اوس راځو دغه سره کن کوو دا به تاسو یې ذخیره کوئ کنټرول اس کلم چې 18 صفحې معلومات شو کنټرول اس پریس کله کنټرول اس څخه وروسته دا یې ذخیره کړه دا تیار ذخیره ده نو ګوره کنټرول اس مې پریس کړو نو دا ذخیره شو اوس که غواړئ چې د دې فایل په اړه معلومات ولیکئ نو بیا به راځي مثال انفو څخه استفاده کوئ انفو باندې چې کله کلیک وکړئ اول چې د دې سایز راته کوي څومره سایز یې ده 8 KB MB GB خو انشاءالله در معلومیږي یوه GB څو MB ده څو ده 11 یوه GB 1024 MB کېږي سر خو خلاص کیبي بیا یوه 1024 کیبي انشاءالله تقریبا یوه MB کېږي صحیح شو نو دغه تر اوسه پورې یوه MB هم نه ده بل څو پیج څو صفحې موږ لیکلې 18 ور څو لغات لیکلې 5500 لغات هم لیکلې صحیح شو او دلته ګوره ټوټل ایډیټینګ ټایم څومره وخت یې موږ نه نیولی 1 منټ ټایټل یې چې ده ټایټل ورته اضافه کړه ټیج ورته اضافه کړه کوم کومنټ ورکوي که نه ورکوي زه ورته لرننګ هغه یې چې ده عنوان یې ورته لرننګ کمپیوټر ده صحیح شو دلته مثال ورته لیکم چې لرننګ کمپیوټر دا مې ورته ولیکو او کومنټ کوم کومنټ ورکوي که نه ورکوي بل لاس موډیفای اخر وخت کې په کوم وخت کې تغیرات راغلی دی اول دلته کریټ دغه په څو بجو دا سوی ده په 3 بجو دغه څه رقم سوی جوړ سوی دا فایل پوره په 3 بجو څه رقم سوی جوړ سوی لاست هغه خیراني تغیرات څه وخت کې راغلی
3 بجې سر هم خلاص ان شاء الله. او ګوري په دوجه کې لیکوالي څوک ده دلته اټ ورته کې مثال څوک د خان ده ولې دا ول خو خپل د حاکمي یوزر نیم ورکوي صحیح شو که چېرته نو مثال ورته لیکلی سي خان ده خو بیا دلته لاندې راسي لاندې سره لې ګوره شو آل پراپرټیز باندې څه کلیک وکړئ د دغو مکملې پراپرټیز یعنې درته ښیي مثال دلته ګوره کمپنۍ دوجه کې خو ډېر کم درته راوسته خیر هغه افیس 21 و هغه کې که چېرته مثال تاسو لیدلې 14 کې نو دلته کمپنۍ درته راغلی مثال ایتور لیکوال مکمل معلومات درته راغلی خو دلته دومره کافي دي داسې ورته ولیکئ صحیح شو. بل په دغه ځای کې اوس اول څه ده اوپن په لوکیشن چیرې چې ما دا ذخیره کړی هغه ځای راته راخلاص کړه کلیک وکړه کلیک څخه به وروسته تا ته کوم ځای کې ستا دا ذخیره کړی نو تا ته به هغه ځای راخلاصي. اوس ګوره کلیک وکړه کلیک څخه به وروسته تا چیرې ذخیره کړی په ډاکومنټ کې د سپیسي کې ډاکومنټ فولډر کې صحیح شو. کومه ده ډاکومنټ 1 ده صحیح شو. بلکې چیرته غواړې کافي لوکل پات د دې دغه فایل پات مثال دغه پاته کافي که نو بیا دې دوه نه کولی شي کافي پات باندې کلیک وکړه لوکل کافي له هر یو نه زه مثال ورته چې دا کافي پات راته کافي که دا اوس کافي شو. اوس راځه مثال ګوره دلته راځم رن پروګرام راخلاصوم رن پروګرام مې راخلاص کړ اوس دلته ورته کنټرول وي که کنټرول لیست کوی کي که اوس ګوره دا به درته راخلاص کړي راخلاص نه کړي اوس شاید درته راخلاص نه کړي ځکه چې راخلاص کړی یم درته صحیح شو. بل شیر د که غواړې شیر کې اپلوډ کوې شیر کوې نو له شیر څخه انشاءالله پیږې شیر کوې چیرې فیسبوک ته مثال هر شی صحیح شو. او دلته پروټکشن ډاکومنټ انسپیکټ ډاکومنټ منیج ډاکومنټ دا به انشاءالله د پروګرام په اخر کې وایي صحیح شو. بل سیو لرو سیو څه کار کوي څه رقم ذخیره کوي آفرین سیو از پرینټ کنټرول پی شرکت د دې کې بیا یو څه زیات خبرې د نسبتا ورپاټ او نوټ پاټ او پینټ پروګرام دې کې به ثبات راځي. شیر چې ته غواړې شرکت سین ایمیل چې چاته ذخیره کوي یا سیو ټول رودت هم نور کولای شي. ایکسپورټ څه کار کوي پی ډی اف هم تر اوسه پورې اورېدلی پی ډی اف څه ده پی ډی اف سره فقط هم سره نوم یې اورېدل ښه تاسو نم دا اورېدل کمپیوټر کې خو ستا ته پوهېږې ښه اوس راځو پی ډي اف څه شي دی مثال اول ګورئ زه راځم یو ښه مثال دغه درکړم صحیح شو. دغه ذخیره کومه دا څومره لیکنه دا ډېره کمه دا یې اوس کنټرول اس کو له کنټرول اس څخه وروسته راځم دا ذخیره کوم براوز ته له براوز څخه وروسته چېرته په ډیسکټاپ صفحه صحیح شو. ګوره ډیسکټاپ صفحه د چا په نامه زه دلته ورته لیکم چې دا د وکیل په نامه ذخیره که وکیل مې ورته ولیکو صحیح شو. او دا هم ورته سیو که دا اوس سیو شو. خو دلته زه مثال ورته لیکم په پښتو یې ورته لیکم صحیح شو. ورته لیکم لیکوال څوک وکیل ورته لیکم لیکوال وکیل احمد دا مې ورته ولیکو. دا اوس مابین ته راوړم یا هم مثال داسې لاندې د صفحې راوړم چې یو څه ښه ښکاره شي دغه شکل سره او دا ټول انتخابوم چې انتخاب سره کنټرول بي او رنګ هم ورکوم دغه شکل سره. اوس خو دا یو وار ذخیره کړی کنټرول اس پریس کړي نو دا به پیغور ذخیره چې دا کلوز کړه. اوس ګوره په کوم ځای کې ذخیره کو په ډیسکټاپ صفحه وکیل نو دا خو موږ په وورډ کې ذخیره کو. اوس په دې باندې یو څوک باندې کلیک کوي چې کله کلیک وکړي داسې راخلاص کړي اوس دلته راځي لاندې راسي او دا وکیل وایي لیکلی نو دا فقط انتخاب کې هغه وکیل چې مثال یو کال په ضایع کړی په دغه کتاب 2 کاله ضایع کړي چې هر څومره ضایع کړي هغه مثال د یوې ورځې ختم کړي مثال په ورځ دا نوم یې سیده چې نړان کې دلته ورته ولیکي چې محبوب الله محبوب الله صحیح شو. یعنې بس تا لیکوال په څومره وخت کې هغه بیچاره یې په میاشتو کې لیکلی تا په یوه دقیقه کې د یو نوم چینج کړو په خپل نامه دې واړه نو یوه طریقه فقط د ساده مثال دا ده صحیح شو. نو که غواړئ چې مثال یو کتاب کې څوک تغیرات رانولي نو بیا به څه کوئ پی ډي اف کوئ. اوس راځو محبوب الله مې ولیکو را بسئ پی ډي اف په څو طریقو سره کې شیر ته به راسي اول شیر ته سره کریټ پی ډي اف لرو. اوس بیا دا د سی او اس صفحه درته راخلاصېږي چیرې ذخیره کوې په ډیسکټاپ د چا په نامه د ولی خان په نامه ولی په نامه خو اوس دلته سی او از ټایپ څه شي انتخاب ده پی ډي اف خپله انتخاب ده که نه ده دلته فقط پبلش باندې کلیک وکړه نور دا هم کلوز که بل هم کلوز کړه دا ذخیره کوم دا یې ورته ذخیره یې کسی ده او دا هم کلوز که دا ټول مې سره کلوز کړو. اوس ګوره کوم چې پی ډي اف ما راخلاص کو اوس دا پی ډي اف ما ته راخلاصو دا راخلاصو. اوس ګور لاندې راسه لیکوال یې څوک ده محبوب ده محبوب الله ده. اوس راسه دا یې ټول انتخاب که اوس ړنګې
ډیلیټ هم ډیلیټېږي ما لیکل کېږي نه هیڅ لیکنه په دې کې نه کېږي هیڅ تغیرات نه چېرې کېږي غواړه سرچ کوي خو په دې کې نه راځي دې ته بیا یو سافټویر به ډاونلوډوئ چې د ایډیټ پی ډي اف ریډر په نامه ده صحیح سو هغه سافټویر هم که ورته ډاونلوډ کړو بیا کولی شي مثال تغیرات کې راولي خو بیا هم که چېرته مثال اصل دا خو ادبي غلا ده مثال هغو بیچاره وخت په ځای کړی ته خپل نوم ولیکې که بیا کولی نه دا ټول انتخاب که کله چې ټول انتخاب کړو دا فقط کنټرول سی کالته ورته کافي که په اخر کې د خپل نوم صحیح سو اوس د پی ډي اف شکل خو درته معلوم دی انشاءالله دغه ده صحیح سو دغه د پی ډي اف شکل اوس هم پی ډي اف باندې لیک سر خلاص و بیا دا راخلاصوم دا مې سره خلاص کو اوس راځو نورالله خان چې د مثال دا لیکنه کړې ده یو ښه ډیزاین یې کړی ده مثال بسم الله وی لیکلی دی ښه د خپل کمپیوټر کې مختلف پونټونه کړي دي نصب کړي دي صحیح سو خو دغه مثال په دغه شکل سره جوړ کړی ده مختلف پونټونه ور کړي دي دلته مثال راځي دلته بیا نور پونټونه کار کړي مثال مختلف ډیزاین نه کړي اوس که چېرته دای ذخیره کې کنټرول ایز او دا راوړي د حبیب کمپیوټر ته ور انتقال کړي صحیح سو هغه اسکله راخلاصوي نو په هغو کې به ټول که چېرته دا کوم پونټونه چې نورالله کار کړي هغه د حبیب کمپیوټر کې نه نو دا به ټول سوالیه غلط درته وکړي یا به ټول سره ګډوډ کړي صحیح سو نو که غواړې چې مثال بیا په یوه کمپیوټر کې هم یو رقم ښکاره شي دې کې هم نه بیا به د پی ډي اف څخه استفاده دا پی ډي اف طریقه وراوړه اوس بیا څرنګه پی ډي اف طریقه ورکړه پی ډي اف طریقه خو مې یوه طریقه دا درته وښوده ستاسو به راسئ چېرته فایل ته له فایل څخه ایکسپورټ ته له ایکسپورټ څخه وروسته کریټ پی ډي اف فقط کلیک وکړه له کلیک څخه وروسته تاسو دا صفحه دا یوه طریقه دوهمه طریقه هم ده ګوره موږ سیو اس درلود که نه اوس دا فایل یې مې ورې ذخیره کړی سیو اس ته به راسئ سیو نه هم کېږي براوس ته چیرې ذخیره کوې په ډاکومنټ کې نه لري صحیح سو د چا په نامه نوم ورکړه خو سیو از ټایپ چې ورته انتخاب د ور ډاکومنټ دلته به ورته راسي د دغه شي انتخاب کړه پی ډي اف اوس ګوره پی ډي اف سیو کله سیو خبره زه د پی ډي اف ته وړي سر خو خلاص د دوه طریقو نه کولای شم مثال تاسو پی ډي اف او په ایکسپورټ خو ان شاء الله سر خلاص لیو ورسته کلوز لرو کلوز کار کوي چی شي بندوي فقط د صفحه بندوي مو خو ویلې اگزیټ بیا مکمله صفحه بندوله ور د کلوز ده فقط شي بندوي دغه صفحه بندوي غواړي چې بیرته راولي بیا به څنګه کوو شارکټ چې ده کنټرول ان نوې صفحه راولي صحیح نو ته بځې اوس غواړي دا صفحه هم بنده کې بیرته به راځي له کلوز څخه خو د دې کلوز شارکټ چې ده کنټرول ډبلیو صحیح شو دلته کلیک وکړه اوس ګوره بنده شوه کنټرول ان نوې صفحه راوله کنټرول ډبلیو بیرته صفحه بنده کړه صحیح شو ګورې دا شارکټونه په یاد کې نه دی پاته او دا شارکټونه بیا به وایي مثال دا نه دی ویلی کنټرول ډبلیو ښه په یاد درسره ونیسئ بل اکاونټ ته اکاونټ باندې کلیک وکړه که چېرته مثال غواړې چې ته د مایکروسافټ کمپنۍ سره خپل اکاونټ جوړ کړې نو بیا به راځي له ساین که چېرته تاسو له انټرنټ سره واسطه د ساین ان نه به استفاده کوئ نو تاسو دا مه جوړوئ تقریبا دغه زیات مصرف راځي $1.5 شاید تر دې لا زیات مصرف راځي صحیح سو نو دلته اوس که چېرته تاسو مایکروسافټ اکاونټ جوړ کړی اوس دلته چې انتخاب دی ساین ان انتخاب ده که نه نو دلته به بیا تاسو خپل نوم راځي صحیح سو نو دلته بیا اپډیټ باندې کلیک کوئ اپډیټ کوئ اباوټ باندې کلیک وکړه په باره د دغو معلومات راځي او که چېرته مثال دغو ځای کې فقط افیس دیمز په دې باندې کار وکړه نور شیان باندې کار ډېر مه لري که چېرته تاسو د انټرنټ سره وصل صحیح سو که چېرته تاسو کلیک وکړئ تاسو بیا د افیس در بلاکوي که انټرنټ سره وصل اول دلته ګوره چې انتخاب ده یوز سیسټم سیټینګ انتخاب ده ډارک ګرین انتخاب که صفحه به څه رقم شي تیاره به شي داسې ښه او که بلاک او که وایټ سپینه بسې او که چېرته یوز سیسټم هغسې نو بیا دا سیسټم راځي او که کرب دلته ګوره چې کلوډ فور راځي په دغه شکل سره صحیح سو او مور ته راسه په مور کې بیا فیډبک لرو فیډبک څه کار کوي پېژنې دا انشاءالله په هیلپ منو کې هم درته راځي اوس تاسو له دغه وورډ پروګرام څخه راضي که ناراضه یې خوشحاله که نه خوشحاله مثال له چی شي نه خفه یې مثال له چی شي نه خوشحاله ته وایې چې دا هم نه زه ډېر خوشحاله یم نیو نه خوشحاله یم اوفن نه خوشحاله یم نو له دې شیانې څخه خوشحاله دلته سین اسمیل ورته انتخاب کړه دا به بیا داسې دا هم له انټرنټ سره کار کوي دې به کلیک کوي بیا به هلته ایمیل ورته اضافه کوي بیا به هغو ته ځي بیا به تا سره له ایمیل له طریقه هغه دی ارتباط نیسي مثال ولې داسې خوشحالي به ورته احساسوي صحیح سو او که چېرته مثال خفه یم مثال دغه انپوس یې دل د دې سره ډېر شاټ نو ورته په دې ځای کې زه غلطي وینم نو بیا به راځې سین
I don't like something ورته انتخاب کړي ورسره بیا ایمیل ورته ښکایب دغه شکل سره او که چېرته هغو ته یو پیشنهاد لري نو بیا I have a suggestion به کلیک کوي نو بیا کار یې پیشنهاد دی ته صحیح سو د بدون له انټرنیټ نه کېږي په منوګانو کله چې منو بار ته ولاړ شو په آخر کې هیلپ منو کې هم بیا درته راځي صحیح سو بل چې دا د وجه کې آپشن لرو آپشن انشاءالله بیخي زیات درس لري دا کوم شیان چې مربوط دي دغو منوګانو کې د وایي به نور به انشاءالله مخته ځو صحیح سو په فایل منو کې فقط څه پاته سو پرنټ پاته سو پرنټ کې به انشاءالله سبا ته خبرې وکړو صحیح ده مشکل خو نه لري تر سوال پوښتنه تر راتلونکي درس پورې ښې چارې او ښه وخت